منی یا خزان د ښکلاګانو موسم د اوړي په ختمېدو سره د هوا ګرمي هم کمیږي د ونو پاڼې بېلابېل رنګونه ځان ته غوره کوي لکه زیړ سور نارنجي او نسواري بیا په کراره کراره ټولې پاڼې ځمکې ته رالویږي او ونې لغړېږي په پاڼو کې درې ډوله کیمیاوي مواد د رنګونو د بدلېدو سبب کیږي چلوروفیل یا شین کسانتاپل یا زیړ او کاروټین یا نارنجي په مني کې طبیعت تغییر کوي د دې موسم په لومړیو کې شپه او ورځ سره سمیږي یعنې 12 ساعته شپه او 12 ساعته ورځ وي رحمان بابا وایي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار د دې موسم په پای کې ورځې لنډې او شپې اوږدېږي منی هر کال په رسمي ډول د سپټمبر په 22مه نیټه پیلېږي چې د ورځې ته په لاتین ژبه کې فول ایکواناکس ویل کېږي او فول ایکواناکس د برابرې شپې په معنا دی په دودیز ډول منی د میلو او حاصلاتو د راټولولو موسم وي د ژمي له رارسېدو مخکې بزګران د خپلو کروندو حاصلات لکه مڼې انار غنم جوار او نور راټولوي او د ژمي لپاره یې ذخیره کوي حیوانات هم خپله تیاري نیسي ځالې جوړوي او د ژمي توښه برابروي یوه ډله حیوانات ژمني خوب ته ځي او ځینې مشخصمرغان بیا لرې پرتو سیمو ته کډوال کیږي